باب د دمونو داسې دی چې دا روحاني علاج او ډاکټران دي. کدی چرته بیمار ته وایي چې 1000 روپۍ به راکې دموم کې نه دموم، دا شرط هم روا دی پکې، دا اجرت هم روا دی. په دې باندې علماو بابونه وضع کړي. بخاري شریف 3 ځایه دا حدیث ذکر کوي. د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ په روایت سره یوه سفر کې دوی روان دي، کلیوالو ته وایي شپه راکئ، چا شپه ورنه کړه، بهر یې خیمه ووهله. دې کلي کې لدغ پیدا شي، یا مار خوړلی دي یا لړم خوړلی دي. دی پسې راځي، هل فیکم راقن، دمګرې درکې شته؟ بخاری شریف کې راقی معلوم نه دی چې دې صحابو کې څوک. بیهقی شریف سنن کبرا کې تصریح کوي چې راوی د حدیث چې حکایت کوونکی ابو سعید خدری دی، هم دی په خپله ورسره تللی دی. وی یو مونږ سره دمګرې شته دی، خو زمونږ یو شرط دی، مونږ ته به جعل مقرر کوي، تنخواه مونږ ته به څه راکوئ. دوی زیات ګډان یادوي، کلیوال لږ ګډان یادوي. مباحثه سره په قلت او کثرت وشوه، فیصله وشوه په 13 ګډانو باندې. ابو سعید خدری رضی الله عنه ورته وایي دا بیمار دموم درته، دا مار چیچلی لړم چیچلی دمومه، خو شرط مې دا دی چې 13 ګډان به راکوئ راته. هغوی شرط ومانه چې دم یې که دمم سم دمونو، ځکه چې اجازه متصله د محمد مصطفی نه حاصله وه چې څنګه یې دم که. بخاري شریف کې الفاظ دا نشته دي، دا شته چې فاتحه شریف یې ولسته، خو عدد د فاتحې مذکور نه دی چې څو کرت یې ولسته. سنن کبرا کې امام بهقی ذکر کوي چې 7 مرات یې ولسته، 2 کرت یې فاتحه شریف کې ولسته. یاره چې څنګه دم کړپې. او بخاري شریف کې دا الفاظم بهقی کې دا الفاظم مذکور دی چې د 2 کرت فاتحې نه بعد ابو سعید خدری لاړې راواخستې او چې چل شوي ځي باندې ومګلي. وی داسې پاسېده کأنه خرج من عقال، لکه اوښ چې کله عقال یې تړل شوي نو خو ډېر ستړی وي چې دا پړی خوشي کړي نو ټوپ کړي، دم داسې ټوپ روغ جوړ شو، دا زخم یې ښه شو، دردونه ختم شو. چې رالل صحابه کرام خپلو کې مختلف چې دا خو قرآن کریم ولستی شو، په دې مونږ ګډان واخیستل، دا به مونږ ته څنګه وي؟ وی راځئ هغې پورې دا تقسیمو نه چې رحمت للعالمین نه مو پوښتنه نه وي کړې. مدینې منورې ته راغلل، حکایت عرض مونږ سره داسې معامله وشوه، بیا مونږ 13 ګډان پې واخیستل. مبارک ورته فرمایي دومره نه پوهېږئ تاسې، خلق په باطلو دمونو باندې لګیا دي، پیسې اخلي، کوډي کوي، سحر کوي، پیسې پې اخلي. اما تعلمون انها رقیه، دومره نه پوهېږئ دا خو دم دی، یعنی دم خو نوعه د طبابت ده، په ډاکټرۍ چې پیسې روا دي نو په دې هم روا دي. وجعلوا لی سهما، ما ته په دې کې برخه راکئ، ما ته په دې کې برخه راکئ. علما ناس دي، محبوب عربي علیه السلام د وجعلوا لی سهما خبره هغه ځای کې کوي چې د امت دپاره ذره شک پاتې نشي په دې مسله کې. اوس چې پنجپیریان وابیان شکونه کوي، خدای دې پوه کړي چې مبارک فرمایي وجعلوا لی سهما، ما ته برخه راکئ پکې. تعین او اجرت په دې باندې روا دی، په دم باندې. طریقه یوه د شفا چې د هغه دم کول، نو د ډبګري ګارډن په ځای باندې دم کوونکو مشایخو ته بیماران زیات مراجعه کوي. تاسو خو په هغه وخت کې دم ته متوجه شئ چې ډاکټرانو نه لاعلاجه شئ، چې کله ښه اخو تخنه یې وباسئ بیا در سره د دم غم پیدا شي که نه، یعنې یو دم کوونکی به نه وي چې ورته یې بوځم. نو قرآن عظیم شان شفا ده، دې سره تعلق جوړ کړي، دي کې د بیماریو د امراضو شفا ده. یوه طریقه د استعمال دمونه دي، په دم کې بیا نفس دی چف کوه، په هغې کې تفل هم شته، لاړې پې مږه، په هغې کې مسح ده، لاس پې راکاږه په هغه ځای باندې. دویمه طریقه د شفا تعویض، قرآن کریم ولیکا ماشوم یا چاته یې غاړه کې واچوه، دا دویمه طریقه د شفا ده. دا هم د صحابو نه مروي ده. ترمذی شریف 2 جلد
عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ الفاظ د دعا مذکور دی په حدیث کې ماشومانو ته به تلقینول چې هغوی اولولي په ځان دم کې کم ماشوم به چې نشو یادولی كتبه في سکه په یو کاغذ به یې ولیکل وعلقه على عنقه ماشوم ته به یې غاړه کې واچول. اوس یو څوک دې ته شرک وایي دا کم فهمي ده، دا د ذخیرې د حدیثو نه ناخبري ده، دا جهالت د دې شخص ده. دا خو د قرآن عظیم شان په غاړه کې اچول دي. که د انبیاء علیهم السلام حالات مونږ نظر کو مخې ته ونیسو نو هغوی مبارکانو تبرکات او اشیاء د تبرک د هغې تمسح هم کړی دی، هغوی په غاړه کې هم ګرځولي دي. ابراهیم علیه السلام سره یو قمیص و، هغه یې اسحاق علیه السلام ته ورکړ، هغه یعقوب علیه السلام ته ورکړ. یعقوب علیه السلام هغه قمیص چې د درې انبیاء علیهم السلام د وجود سره لګېدلی وضعه فی قصبة من فضة، تفسیری مدارک حواله ده. وضعه فی قصبة من فضة، د سپینو زرو په یو تعویز کې بند. وعلقه على عنق یوسف، یعقوب علیہ السلام د خپلو پلارانو دا قمیص د سپینو زرو په تعویز کې بند شوی د یوسف علیہ السلام په غاړه کې واچو. هغه قمیص چې د انبیاء علیهم السلام د وجود سره لګېدلی یو څه برکت ورته راغلی دی، هغه انبیاءو د ماشوم په غاړه کې اچولی. نو قرآن عظیم شان چې د هغې د تبرک او هغې ته نسبت د برکت قرآن عظیم شان وځایه په خپله کړی دی. که هغه چېرته یو کاغذ کې ولیکل شي ماشوم ته غاړه کې واچولی شي بنیت شفا، چې شفا الله تعالی ورکړي یو دی ذریعه ده، دا عین توحید، دا د انبیاء علیهم السلام مسلک دی. دا قمیص د یوسف علیہ السلام په غاړه، دغه تعویز. او دا عوام دې سوچ هم وکړي چې زما د ماشوم بچي په غاړه د ګوتې د بند دومره تعویز وي، وهابي ورته شرک وایي. او د هغې زمانې څومره غټ غټ خلک او بیا دا قمیص سوچ ورته پکار دی چې داسې پسته کپړه نه ده، د هغې زمانې شډره کپړه ده. نو چې د یو نبي علیه السلام قمیص د سپینو زرو تعویز کې بندېږي نو دا به څومره تعویز. یاره زما په ګمان خو به دومره یو بکسه وه، ځکه چې د یو پیغمبر قمیص پکې ځایږي نو دا خو به چا نه پټم نه وکړ. دا د یوسف علیه السلام په غاړه کې پروت. ښه دی چې دغه وخت کې پنجپیریان او وابیان یعنې څه سترګې به یو بل ته والی سره چې وهو د شي غاړه کې اچولي. سوچ مو نه دی دې خبرې، دی خو وړوکي تعویز پورې خاندې مسخرې کوي. نو که دا چېرته اوس دا تعویز یې کتلی وی چې دومره شی غاړه کې اچولی. کله چې هغه د وخت بادشاه شه ورونه وپېژنده، ورونه ورته وایي چې زموږ د پلار د سترګو نظر ستا فراق کې تللی دی. قمیص یې هغه راواخیسته، مغه قمیص او ورونو ته یې ورکړه. اذهبوا بقمیصي هذا فالقوا على وجه ابي، ای زما ورونو دا زما قمیص یوسئ زما د پلار په مخې واچوئ. قمیص یوسئ په هغې واچوئ. دا ورونو یې څومره ښه عقیده د هغې ته قمیص راواخیست رای وړه. یوسف یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام وایي چې دا قمیص ورته په مخ واچوئ. د یعقوب علیه السلام څومره ښه عقیده ده. هغه خدا ونه ویل چې د باباګانو قمیص ما ته مه راوړه کنه، ما ته مری د رګ نه نږدې دی او ډایرکټ شفا غواړه او ورته سملاست وی واچوئ راوړه. فالقوا على وجهه فارتد بصيرا. درلسمه سفاره سوره یوسف. قمیص د پلار په مخ واچو، فارتد بصیرا، واپس یعقوب علیہ السلام بنا جوړ شه. ټول په دې باندې زموږ سنیان پوهېږي الحمدلله. د ده سترګو ته شفا چا ورکړې ده؟ الله.
په شوق وای چا ورکړه الله ذریعہ پکې څه شی وه قمیص قمیص کې برکت د کوم ځای نه راغی د انبیا علیهم السلام د وجود سره ولګېد